بل جوړولو څه ضرورت د ایمان چې کوم پل دی هغه قوي او مضبوط پکار دی هغه کې چې کله سړی خطر محسوسه کوي چې زما ایمان په هغه سطح باندې نه دی چې کومه سطح باندې پکار دی چې هغه ما په هغه پوری وزم اخرت ته پوری وزم صحیح سلامت پوری وزم بیا خو یقینا د خپل ایمان غم کول پکار دي موږ د ټول شیزونو سره لکه چې څنګه په دنیا کې معامله کوو زموږ عجیب خوې دی دنیا کې هر یو شیز موږ په یو غز باندې غز کوو که زموږ ماشوم سره څوک جګړه کوي که ما سره څوک جګړه کوي که څه کاروبار کوم په هغې کې څه لاندې باندې راځي موږ زه بس ټیک ته بیا به چل به وکوځه ګورو به ورسره د هغې شینه سترګې پټو فوري طور سره د هغې متعلق قدم نه اخلو که سبا شوي که بله ورځ شوي که پوره شوي که ونه شي که څنګه وشي بس اقا شانتې معامله زموږ د آخرت په باره کې او د ایمان په باره کې هم ده بس چوړو چې څنګه کېږي بس څه ترتیب به وشي مړه په خپله به څه چلو شي د الله جل شانو نیکان بندګان چې دي سره د دې چې قوي ایمانی او د خپل ایمان د قوي او د مضبوط ساتلو لپاره مسلسل مهنت کوي مسلسل لکه څنګه هوښیار سړی کاروباري سړی هغه د خپل کاروبار مسلسل نگراني کوي چې د یو طرف نه په هغې کې هغه نقصان را نشي او زه دا د ورځ تر ورځه کامیاب هغه جوړ کړم یو خو زمونږ د کلو دوکانداري چې چپس مس په خرڅو که وشو او که ونه شو یو کاروباري سړی دی چې هغه د هغې کاروبار د کامیابولو دپاره مختلف سوچونه او فکرونه کوي رابطې کوي د کاروبار د پوره نوعیت نه ځان خبردار کوي او د هغې دپاره چې څومره اصول او څومره وسایل هغه درکار وي د هغې دپاره بالکل کمر توړ محنت چې ورته ویلی کېږي هغه کوي موږ ګورو په دې معاشره کې نو بیا د هغې سړي دا کاروبار کامیاب وي څومره هم کاروبارونه چې هغه د انسان کامیاب شوي دي یا په بهر ملکونو کې کم خلک هغه کامیاب کاروبار کوي نو د هغې نتیجه زما خپل ورونه بهر دي نو هغه وایي چې دا دلته نوي کسان څوک راشي او هغه مونږ وګوري نو هغې سترګې څلور شي هغه وایي چې دا دوی چاته پنځو درې ورځو کې جوړ کړی دی دا کار نو مخکې سره په هغې تګ و دوړ کې ولګېږي نو هغه مخکې سره د نقصان سره مخامخ شي ډېر مثالونه دي اوس بیان سره مناسب هم نه دي هغه نه ګوري چې دې شي باندې ډېر محنت شوی دی ډېر کار شوی په دې باندې ډېر کلونه کار شوی دی په هغې باندې هغه مسلسل محنت وي غرض د خبرې مې دا دی زما مسلمانانو وروڼو چې دا ایمان ډېر زیات عجیب څیز دی دا ځان سره سالم او مضبوط وړل دي او د هغې فکر کول دي مونږ سره فکر نشته دی د هغې مونږ د دنیوي معاملاتو په شانتې د هغې سره معامله کوو دا سوچ او فکر را سره نه چې دا ایمان زما په څه باندې تباه کېږي څه باندې بربادېږي څه باندې کمزوري کېږي څه باندې خړ کېږي څه باندې تت کېږي څه باندې پسېږي نو چې څنګه دی بس دقه شانتې به وي اخري کې هم کلمه نصیب شي بس پار بشي خطرناکه خبره ده او ډېر قیمتي څیز دی ټوله منډه ترنډه د ملګري هم دې دپاره ده ما چې کوم حدیث تلاوت کړلو په دې کې یو څلور علامتونه ښودلی شوي دي د ایمان د مضبوطولو او د کامل کولو دپاره
که زموږ په خپله معاشره کې په خپل ژوند کې د څلور علامتونه او د څلور څیزونه هغه راولو، نو دواړو جانو سردار فرمایي چې دې سړي ایمان چې دی هغه به مضبوط شي او کلک بشي. لومبۍ څیزه من اعطا لله، ورکړه چې دا ورکړه خرج هغه صرف لله، هغه به صرف د الله لپاره. که هغه خپل ځان نه شروع سره یو کی په دې خېټه باندې خرج کېته، دا به صرف لله وي، د الله لپاره وي. په خپل ځان باندې خرج کول صرف د الله لپاره سمانه دوه نیتونه وکړه. یو دا سوچ او فکر چې دواړو جانو سردار فرمایي چې لنفسک علیک حق، ستا د خپل ځان په تا باندې حق دی. که یو سړی ډوډۍ او رزق په دې وجه باندې نه خوري چې مړ شم، دی ګنهګار مړ کېږي. ځکه خو شریعت دته د مردارې د خوراک په قدر ضرورت، د سخت ضرورت په وخت کې اجازت ورکړی دی چې ته د مرګ نه بې بچ شي. هلته به خیال او دا فکر کې چې ډېره نشي رانه، هلته به دې خیال او دی چې دا د الله جل شانه حکم دی ځکه یې کومه. په دې سوچ او فکر نه چې د الله جل شانه نافرماني کومه، مرداره خورمه، یا بالفرض تش او د سماتې سکمه د تندې په وخت کې. نو ته شریعت ځکه حکم کې هلته کې، او دلته کې د خپل نفس حق پوره کول دي. ولې پوره کومه؟ د دواړو جانو سردار راته فرمایي چې د خپل نفس در باندې حق دی. پرون یو حدیث مخې ته تیر شولو، حدیث مشهور حدیث دی. درې کسان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت د معلومولو دپاره راغله، چې هغوی د نبي علیه الصلوة والسلام سره شپه تېره کړله. نو هغوی د نبی علیه السلام عبادت کم محسوس کو چې دا داسې عبادت نبی علیه السلام وکړو، هغوی ډېر کم عبادت وکړو. خو بیا یې وویله چې یاره مونږ چېرته او نبی علیه السلام چېرته، هغه ته خو الله مخکیني او رسوني ټول ګناهونه معاف کړي دي، هغه ته خو ډېر عبادت کولو ضرورت هم نشته دی. نو یو قسم وخوړلو چې زه به مسلسل لمونځ کوم او کینم به نه. دویم ویل زه به مسلسل روجې نیسم. دریم ویل چې زه به کله هم چېرته ښځې ته نږدې نشم. نبي علیه الصلوة والسلام ته دا خبره چا ور رسوله چې دې دریو کسانو خو دغه شانتې قسمونه خوړلي دي، ډېر عبادت کول او ډېر روجې نیول او ډېر ښځې ته نه نږدې کېدل. نبي علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل چې تاسو هغه کسان چې داسې داسې وینا م کړې ده، و چې مطلب تحقیق یې وکړلو، هغوی اقرار وکړو چې موږ داسې ویلي. نبي علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل چې زه چې یم لمونځ کوم او ویده کېږم، روژه نیسم، کوژه کوم، هم خپلو ښځو سره میلاویږم او خپلو ښځو سره مې ژوند شته دی. دا زما ژوند دی. څوک چې په دې طریقه باندې ژوند نه تېروي، دا زما د طریقې نه اعراض کوي، زما په لاره باندې نه ځي، او څوک چې زما په لاره باندې نه ځي زما نه دی، زما امتي نه دی. دې خبرې ته م خیال دی. دا هغه څیز و چې دا کار کول دي د شریعت مطابق. کومه خبره چې مونږ ته د دواړو جانو سردار په کوم انداز باندې کوي، هغه څیز عبادت ګرځېږي. بیا مونږ ته وایي ښځې ته په خوله کې نوړی ورکول د عبادت دی. یو عامه خبره ده، څه ډېره غټه خبره نه ده. د کور والا نه خپل ضرورت پوره کول عبادت دی، ثواب پې میلاویږي. څه عجیبه خبره ده. نو عرض مې دا کولو چې اوس ورکړه کې د صرف د الله لپاره، ورکړه د خپل ځان ته کې، خپل خېټې ته ورکړه کې څه دپاره کې؟ لله، خدای راضي کوم صرف. ډاکټر عبدالحی حلیفي رحمه الله به فرمایل چې دین تو نگاہ کی زاویے کے بدلنے کا نام ہے. سناشنا جمله ده
کچا په دې باندې عمل وکړلو دنیا او آخرت دواړه سمېږي. داسې آسان کار دی د الله په ذات قسم، دومره آسان کار دی چې د حد نشته دی. دین د خپلو دماغو د زاویې د سره دماغو او د زړه او دا د دې سر دا کمې سترګې چې دي د دې د زاویه بدله کا د سیده کا دقه دین. دین څه داسې ډېر غټ شیز نه دی چې هغه په عمل کې سړی راولي. دین په عمدې دنیا کې موجود دی. عجیبه دین دی زمونږ. خېټه ده بظاهر خپله خېټه ډکول دي، خو که زه دا ووایم چې دا د الله جل شانه خېټه ماله راکړې ده، دې کې دا چای څښم یا زه ډوډۍ خورم، نو که هغه مطلق ډوډۍ خوړلي او صرف خېټه هغه ډکولي، نو لکه چې څنګه زمونږ ترتیب دی، نو بس هغه کار مونږ وکړلو، خو په دې کې مونږ دین ونه پېژندلو. دې کې مونږ دین ونه پېژندلو. دین پکې څه شی دی؟ په همدغه ډوډۍ خوراک کې هغه دا دی چې د الله جل شانه حکم دی ماته چې ته به ډوډۍ خورې، زه د هغې الله حکم منم، دا ډوډۍ زه خورم، دا دین شو. دا ګوره زاویه بدله شوله. څه فرق راغی ستا په مخکینی ډوډۍ خوراک کې اوسنی ډوډۍ خوراک کې؟ ستا څه فرق راغی؟ مخکې دنیا و اوس دین شو. مخکې ګناه او ثواب خبره پکې نه وي، اوس پکې ثواب ملاویږي. څه مسله تا ته جوړه شو؟ څه ټینشن جوړ شو تا ته؟ دا یوازې په دې ډوډۍ کې نه، دا ستا قدم په قدم په هر زندګۍ په هر جز کې داسې عجیبه دین دی، خوندور. خلک چکر یې لګوي که نه؟ په دې ورځو کې مځي خلک مختلفو ښارونو ته ځي او واوري ګوري څه کوي او څه کوي، چکر یې وهي که نه؟ کلک شانتې خشک سړی خشک دینداری، نو هغه به دا فتوا درکړي چې لکه دا شیز ناروا دی، لکه د چکر ولځي په دین کې شریعت کې دی چکر نشته دی. او که نه دین په سمج باندې پوهېږي نو هغه وایي په چکر باندې لاړ شه ثواب پرې میلاویږي. الله اکبر، خوند دی ټول. ما ته ځکه ابتدا کې قسم وخوړلو چې همدغه دنیا چې دی دا دین دی، ټول سراسر مسلسل دین دی. دین ته دین جوړولی شي ټول. مونږ ته مسلې یادې نه دي، مونږ په ترتیب باندې پوهېږو، نو ځکه زمونږ شی ټول په دنیا طرف ته هغه روان دی. زه چکر لګوم دلته کې هغه واوره نشته دی، دا د الله جل شانه طرف یو قدرت دی. اسمان نه راوری یو شیز دی چې هغه د الله جل شانه قدرتونه وګورم زه. سونی بوټي دي ښایسته ښایسته چې په هغې کې الله جل شانه وګورم، واوره دومره پسته او نرمه او ښایسته او ښکلې او یخه ده، دا د الله جل شانه قدرت دی. الله جل شانه به څومره ښایسته وي. الله اکبر، زاویه دې بدله کړه. ګوره ګل ګورې، بوټي ګورې، ته په لارو کې ته شیزونه ګورې جایزه، هغې لپاره ته مستقل سفر کې او په کم سوچ باندې کې یاره د دین یو کار کې مشغول یم، کتاب ګورم، تبلیغ کوم، جهاد کوم، هغه کار را باندې مسلسل دی. د هغې په وجه باندې په دماغو لږ بوج راغلی دی. د هغې لپاره واپس لږ ځان تیاروم او مضبوطوم چې دا ذهن مې لږ فرش شي چې واپس راشم دې سیز ته. دا مسلسل چې دا کم ستا ذهن فرش کوي، دا مسلسل دا کار ستا په عبادت کې دی. ځکه خو ویلی کېږي چې د عالم خوب چې دی هغه د عبادت ګزار د عبادت نه بهتر دی. د عالم خوب یو سړی په عبادت ولاړ دی او عالم خوب کوي، د عالم خوب بهتر دی او د هغه د عبادت نه دی بهتر. ولې؟ عالم مسلسل کتاب ګوري،
قرآن مجید پڑھاوي کتابونه پڑھاوي وغیرہ وغیرہ هغه خو په دې سوچ او نیت باندې کوي چې زه به اوس دوباره کتاب پڑھاوم دې سړي ته نو هغې لپاره مې دماغ فرش کول غواړي نو واپس د هغې لپاره زړی ځان تیاروي علماء مثال بیانوي چې یو ترکاڼ هغه ته راوستل او هغه کار کوي اراده ورسره یا څه شی بل ورسره دی او هغه کار په هغې باندې کوي او اراده هغې پسه شوله او هغې سوان راواغستلو او دوران کار هغه تېره کوي نو هغه نه به چېرته هم څوک مزدوري هغه نه کټ کوي الا ماشاءالله چې تا په دې دوران کې د اره ولې تیزه کړله دې ټایم کې خو تا کار ونه کړلو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې د اره تېره کوي د مزید د نور کار لپاره هغه ته به اجرت صحیح میلاوي او مقته شانته میلاوي لکه چې څنګه سړی مسلسل کار کوي نو ځکه زموږ د علماء وایي چې دین چې دی دا د زاویې بدلولو نوم دی زاویه بدله کړه هم د دقه دین کار دنیا کار چې کم تکې چې عام طور سره خلک کوي اقا سیز به دین ګرځېږي هغه زاویه نه ده جوړه کړې زما ملګري دي مربلو کارخانې دي نو هغې سره ځکه نکلوي ملکه مشین چلوي تیږې راوړئ پیسې ګټئ ما ته دا کار د آخرت ښکاري دا تاسو آخرت دپاره لګیا یې مفتي صاحب موږ دنیا ګټو چې نه که نه زاویه برابره که زاویه برابره که زاویه دا برابره که چې الله جل شانه ما ته اولاد را کړی دی ښځه یې را کړې ده مور او پلار یې را کړي دي وروڼه را کړي دي خویندې یې را کړي دي او د هغې د رزق د ګټلو ذریعې زه جوړه کړې یم یو جایز او حلال رزق ګټم او هغوی ته نن نفقه وررسوم د الله حکم پوره کوم کارخانه سړی چلی هغه څیز باندې پیسې ګټي بظاهر دنیادار زاویه او نگاه دې برابره کړې ده بالفاظ دیگر نیت دې برابر کړی درست کړی دی هغه څیز عبادت ګرځي نو خپل ځان نه شروع کړه ملګري اړومبی دا کومه ورکړې چې کې د دې خېټې ته چې دا لله صرف د الله دپاره وي که خېټې ته څیز ورکې په دې سوچ باندې چې مضبوط شمه شهوت صحیح طریقې سره پوره کوم نو لله نشو د خدای دپاره نشو که هغه لومبی سوچ دی او هغه سوچ سره هغه کار وشولو او هغې سره کم شهوت راځي او هغه ته په جایز ځای کې پوره کوي بیا به مې عبادت یې هغه کور والا باندې خرچ کوي څه شی وله راوړي یو خو زموږ عام روټین چې موږ راوړو بس کور ته څیزونه راوړو موږ هلته کې زاویه نه ده برابره کړې یو ترتیب هم نه دی برابر کړی هلته کې مدقه ترتیب مدقه زاویه برابره کړه چې دا کار زه کومه دا څیز زه کومه که دا زه ونه کړمه نو الله جل شانه ما ګناهګاری په هغې باندې ماشوم له 10 روپۍ ورکړي 100 روپۍ ورکړي 50 ورکړي په دې سوچ او فکر باندې یا د ماشوم سره محبت کول دي دروغجن سردار دې سره محبت کړی دی دا زما اهل و عیال دی د دې نن نفقه د دې خوشحال ساتل هغه زما باندې شریعت حق ایښی دی هغه د شریعت حق هغه پوره کومه او دا څیز هغه کوم دغه څیز پیسه ستا عبادت ګرځېږي قدم قدم هغه ستا عبادت ګرځېږي خو دلته کې څه شی بدل شولو ورکړه د چا دپاره شوه لله شوه ګوره تو دې خبرو ته سوچ کوه ما دې خبرو باندې سوچ او فکر کولو چې ګوره ټول کارونه د رب د الله دپاره لله 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 نو ایمان به پسېږي که تېره کېږي به کلکېږي به او مضبوطېږي به نه کار د خدای د رضا دپاره کې لله کې مدرسه کې خرچ کومه پیسې ورکومه چا دپاره کې چې سړی راته دعا وکړي رسید راله راکړي چېرته موقع مې نه وشي هلته کې مدرسه کې مې چنده ورکړې وه جهاد کې مې چنده ورکړې وه تبلیغ کې مې یو سړی لېږلی و وغیره وغیره چا دپاره دې کړي په دماغو دې کومه خبره سوره وه
چې زړه کې د نیت راتللو او سوچ ته راتللو په هغه ټیم کې څه حالت او کیفیت چا د پر لله وکنو نو هغه ک لله ني نو مسله ملګری خطرناک ده هغه لله کا نو دا غي په زمن کې بیا که شاب بصیر راځي چا طرف نه که افرین راځي چا طرف نه که څوک خوشاليږي که څوک چا طبيعت برابرېږي نو هغه سيزونه به سره زمن کې راځي خو ستا په دماغ او په زړه باندې دا خبره سوره ده چې دا ورکړه مې چې کومه کړې ده دا لله صرف د الله د پاره واده ته زما او مټي ورولما یا هغه نن سبا مختلف سيزونه خلک کړی کم زاویه سره کم سوچ سره وړي مال راوړې او کنه یا به مال راوړي کنه مګنه خطرناک خبره ستاسو په نسبت یو وزیدا سیوم چې عامه معاشره کې دا سيزونه معمولی ګڼل هوند کې ګڼل کېږي دې کم حیثیت نه ګڼل کېږي او ملګری که ورکړه دې د الله لپاره نه و نو چې څنګه ورکړه د الله لپاره او هغه سره ایمان تیر کېږي او مضبوطېږي او کلکېږي او پایدار جوړېږي او کامل جوړېږي دغه شانتي که ورکړه د الله لپاره نه و نو رزلټ تاسو ته خپل معلومیږي چې ایمان به تتېږي پسېږي کمزوري کېږي به ناقص کېږي به دا لازم ملزوم نتیجه ده زمون مزاج باندې زمون په دماغ باندې دا خبره سوال ده ملک شانتي مون په دغه نیت باندې زو په دغه سوچ باندې زو چې مال بروړي مال راوړو بیمار په تپوس لزما مال راغلو الته کې سسي جوړما مال راوړو څومره چې دراکړې درکړې خبرې دي مفته به تورې هدیه هغې کې د په دماغو دا خبره سوره ده که نه ده سوره د زما خبرونه ښه سوچ او فکر پې وکړئ په دې دماغو چې دا خبره سوره وي نو دا خبره بیا لکه څنګه زموږ په دماغو داسې خبره سوره وي چې ماله راغلی نو ځکه یا ماله به راځي نو بیا به دغه شانتي راوړي ترتیب دا روان دی نه لله نه ده نتیجه به په سم مرتب کیږي او تاسو په خپل لګولای شئ چې د هغې نتیجه عمدق راوځي چې ته تیږي او ملګری تا ته پته نه لګېږي چونکې موږ ما په ابتدا کې تاسو ته ویل کړم چې موږ په هر یو شي کې بېغمه یو موږ یې غم نه کوو موږ وخت له دیګه ورکوو چې څه کېږي کېږي نو دقه شانتې زمونږ کله نه کله هغه ډېر کمزوري ایمان سره لاړ شو او یا بې ایمانه یو لن د خبره به وکړو یو سړی دی هغه ټول عمر الله جل شانهو د رضا کولو والا کارونه کړي دي مضبوط طریقې سره چلېدلی دی په هغه باندې د مسلمانانو راجمع کېږي او منځ جنازې کوي پې یو سړی دروغجن دی خراب نیت والا دی بې ایمانه دی بې غیرته دی بې خونده دی هغه باندې دا خلک راجمع شي او مسلمانانو جنازه پې هغه وکړي هغه هم قبر ته لاړ شي دی هم قبر ته لاړ شي دواړه یو شی دي دواړه یو شی کول اسې انصاف دی ابي انصافي ده دا ظلم دی او زیاتی دی نو دغه شانتې تاسو د دینه په خپله هغه اندازه لګولی شئ چې اوس ماته څه کول پکار دی او خپل ایمان کمې درجې ته هغه رسول پکار دی او څه کول پکار تر دې چې علماو لیکلي دي چې خرید او فروخت کې خرید او فروخت اخستل او خرڅول هلته کې دا سوچ او په دې دماغ باندې دا خبره سوره کا په دې نیت باندې دا اخستل خرڅول کوه چې شریعت ما ته ویلي چې په جایز طریقه به اخستل خرڅول کوي په ناجایزه طریقه به نه کوي نور مې کړو دا مسلمان ته چې فایده ور ورسېږي
دا سیز می ورول کو دا پیسې می دی مسلمان دکاندار ته ورکړلې د شریعت ماته حکم دار چې دې سړی ته په جایز طریقه باندې پیسې ورکا هغه د شریعت لار می خپل کړل دا ورکړل چې دا پاره شو لله تاسو ګوره په خپل دا خو تاسو زه مختصر سو مثالونه زدر کوم په دې ټول ژوندۍ کې هغه څومره معاملات انسان هغه کوي کار د دنیا دی او حاصلېږي ته په مکه دنیوي کار کې آخرت نو سبب بدل کې زاویه به برابر کی کار به برابر کی د وړومبې سیز دی وړومبې علامت ته چې په دې سره دواړو جانو سردار فرمایي چې ایمان کامل کیږي وسره مضبوطیږي وسره تیر کیږي وسره دویم سیز ومنع لله چې چېرې یو سیز نه ورکوي که نه هغې کې هم سوچ او فکر هغه عمدق کوي زاویه به دې عمدق کوي نیت به دې عمدق کوي چې د خدای د رضا کولو دپاره یې نه ورکوم خدای پرې راضي کوم هلته کې هم زمونږ سوچونه او فکرونه زمونږ دماغ چې کوم دی پای کې مختلف قسم سوچونه هغه راځي مختلف سوچونه هغه راځي پای کې د چا خفګان د دنیوي خفګان هغه شیز هم مد نظر زمونږ بالفرض دقه چا واده خاله له غزي او غیله هدیه تحفه نوړې ته منع کی نو په دې سوچ او فکر باندې کې چې په دې باندې خدای ناراضه کیږي کنه په دې سوچ او فکر باندې کې چې مال نه دی وروړي نو ځکه نه وړم وایا مال نه دی وروړي ځکه زم نه وړم سوچ او نگاه دې خراب ده یو خو نوړل دي بس په دماغ باندې خبره سورکه چې نوړم بس ټیک ده څه ضروري نه او که په یو په دې سوچ باندې توړې چې مال نه دی وروړي نو ځکه زه نه وړم نو معلومه ده شو چې هغه ابتدا کې کته وړلې په دې صورت کې هغه هم د خدای د رضا کولو لپاره نه دا به یو دنیوي معامله وه صرف د دې سړي د خوشحالولو لپاره به صرف یو رسم به یو رواج به یو ترتیب چې څنګه په معاشره کې چلیږي هغه شیز به څومره ستا پیسې چې هغه په حرامو کې خرج کیږي هلته کې پیسې ځکه نه خرج کوم چې د الله جل جلاله د راضي کولو لپاره منع کوم د الله جل جلاله راضي کولو لپاره منع کوم که هغه ستا ښځه اډر کوي که هغه ستا مور اډر کوي یو شیز د اغوستلو او که هغه ستا د موبایل پیکج دی چې په هغې باندې ته حرام او ناروا شیزونه هغه ګورې دې کې دا پیکج ځکه نه کوم چې دلته کې دا خرج کیږي نو دا لله نه کیږي که منع کوم او دا پیکج نه کوم په دې وجه باندې نه کوم چې په دې باندې حرام شیزونه هغه کتلېږي نو دا به لله وګرځي دلته کې مزاویه هغه صحیح ساتل او درست ساتل او مضبوط ساتل دوړو جانو سردار دویم علامت هغه دا خودلې ده چې منع کوي او سیس چاله نو ور کوي هغه په هغه کې هم په دماغ باندې دا خبره هغه سوري چې څه شي د الله جل شان راضي کولو لپاره دریم علامت چې خودلې شوی دی ایمان د مضبوطوالي لپاره او د هغې د قویوالي او د تیر کولو لپاره او د پایدار جوړولو لپاره احب لله چا سره محبت ساتي صرف د الله جل شان رضا کولو لپاره لیکن هم زمونږ کوم ترتیب چې د ژوند روان دی هغه د دنیوي مقاصدو په پیش نظر دی که د استاد د شاګرد سره دی که د مرید د پیر سره دی که د پیر د مرید سره دی او که د دوه ملګرو خپل منځ کې هغه تعلق دی که د ښځې او د خاوند تعلق دی
په هغې کې محبت ته الله جل شانه د راضي کولو دپاره دی. یو خو سړی وایي چې محبت ساتمه زه، خدای کې څه دنیوي مفاد د هغې سره تړلی شوي دي بالفرض. یو ملګری د بل ملګري سره هغه تعلق او محبت ساتي، په دې ضمن کې د هغه سوچ او فکر دا دی چې د محبت فایده به هغه دا راوځي چې زما د دغې ملګري چې دی هغه بل ملګری دی، د حسن صاحب دی، دا په یو محکمه کې دی، هغه محکمه کې د یو افسر سره تعلق ساتي. نو زه حسن صاحب سره په دې وجه باندې تعلق ساتم، محبت ساتم چې د هغه افسر سره تعلق دی که زما سبا چېرته کار بند را بند شي نو زه به حسن صاحب ته ویم د هغې په ذریعه باندې به هغه کار زه پوره کړم. محبت الله دپاره شو. الله اکبر. نقصان دی. څه نقصان دی؟ ایمان تتیږي، پسیږي، کمزوری کېږي، ناپیدار ایمان دی. په دماغو باندې به کومه خبره سوري. حسن صاحب سره تعلق ساتم، دواړو جانو سردار و چې یو مسلمان بل مسلمان سره ملاویږي او لاس میلاو کړي او لاس وخوځوي، ګناهونه یې تویږي. مسلمان به بل مسلمان سره په خندا پیشانۍ باندې ملاویږي، دا هم نیکي ده. نیکي یوازې دا نه ده چې سبحان الله ووایې او مونځ د نیکۍ کار دی، د بل چا نه خپل شر لرې که دا هم نیکي ده. خندا پیشانۍ سره میلاو شه دا هم نیکي ده. په دې سوچ او فکر باندې تعلق وساته چې دا سړی به دینداره څنګه شي. الله اکبر. څومره خالص او ښکلی نیت دی. شیخ زنجان صاحب رحمه الله به فرمایل وایي میخه چې دا میخه او غوا خلک د سوټي دپاره نه اخلي، میخه او غوا خلک د پای دپاره اخلي. ډېر قمقن سړی به چې سوټي دپاره غوا اخلي او میخه اخلي. نو غوا واخله د پای دپاره، نور چې کوم فایدې د هغې سره تړلی شوي دي. سوټه خو مفتو کې شیز راځي. که دا سوچ او فکر په دې دماغو باندې واقعیتا غالب وي، غالبه هسې نه غالب ابتدا هم په دې باندې شوي د دې تعلقه چې نه دا ملګری خو زما ملګری دی، دا مسلمان دی، دا به څنګه یار یو بهترین د الله دوست جوړ شي. اوس په دې زمن کې دا ژوند دی، حالات به راتلی شي په دې کې مختلفه. نو د اسبابو په درجه کې د اسبابو په درجه کې که دا ملګری د دغې افسر په ذریعه سره هغه څه مسله زما حل کی او چېرته اتفاقا خبر راشي نو هغه ستا نیت ته څه نقصان نه رسي، هغه زاویه خرابۍ نه، هغه تعلق به لله هغې باندې به خدای راضي کېږي. دغه تعلق د ښځې سره هم شهوت پوره کول نه، لله د الله دپاره. ځکه خو دواړو جانو سردار وایي چې نوړی خولې ته ورکړي په هغې ثواب میلاویږي. هغې سره خپل ضرورت پوره کول په هغې هم ثواب میلاویږي. دواړو جانو سردار نه صحابي تپوس وکړو عجیبه خبره ده، او خپل شهوت پوره کوي په هغې هم ثواب میلاویږي. دواړو جانو سردار خو عجیبه سړی و کنه، هغه ورته وایي که دا شهوت په ناجایزه ځای کې پوره کول ګناه به وه که نه به وه، چې او ګناه به وه. نو که په جایز ځای کې پوره کوي نو ثواب به وي که نه به وي، چې او ثواب به وي. څومره خرابې زاویې دي، څومره خراب سوچونه دي چې د واده کوي دا سړی. چا سوچ دا دی چې ما ته پاک دامنه زندګي هغه نصیب شي؟ کوم یو سړی په دې سوچ باندې واده کوي؟ کم یو سړی په دې باندې سوچ باندې واده کوي، په دې زاویه باندې واده کوي چې دا دواړو جانو سردار طریقه ده نو ځکه یې کومه. کم یو سړی په دې خیال او تصور سره واده کوي چې دا د یو نیک اولاد ذریعه جوړه شي، چې زما دپاره به هم دا نیک اولاد ښي، د دې معاشرې دپاره به هم دا نیک اولاد ښي، دا نیک اولاد به د خپل ځان دپاره هم ښي. چا واده کړی دی په دې سوچ باندې؟ په دماغو باندې کوم شی سور دی؟ څومره خرابۍ راځي دې سره. هغه شیز دې خالصتا څه وګرځېږي؟ خرابي مردارۍ وګرځي. ځکه خو د خرابو خلکو نه دنیا دغه ده، ډکه ده. ابتدا نه دی شی قدم دی غلط واغستلو.
ابتداء سوچ او زاویه برابر شوله زبردست معاشره جوړېدو والا ده زبردست معاشره جنت نما معاشره دقه دنیا جنت دی بیا دقه تعلیمات ته شرکت مونږ مور پلار سره ملاقات کیږي ملاقات خو کیږي بس ما ته وایي چې د محبت په نظر باندې مور او پلار ته کتل د حج او د عمرې ثواب ملایوي عجیبه مسلمانی مزه پاسپورت جوړوم د هغې دپاره منډې ترډې وهم ویزه لګومه خرچې کومه د هغې نه پس خیراتونه کومه اول ته کې زما مشقتونه برداشت کوم هغې ته حج او عمره ویمه په هغې خدای راضي کومه دلته کې بغیر ټکټ بغیر خرچې بغیر مشقته بغیر تکلیفه بغیر پیسو حج او عمره راته ملاویږي هغه نه کومه عجیبه خبره عجیبه زاویه ده زما د دې عقل معلومیږي دا چې شوشا کوم حج مې وکړو حجي صاحب دې کې راته څوک حجي صاحب نه وایي که نه ده که دې کې راته څوک حجي صاحب نه وایي مسلې دغه ځای نه جوړي نو لله خو نه شو که نه که احبه کې نو لله به صرف د الله جل شانه راضي کولو دپاره نور مفاد به پکې قطعا نه د هغې به بوی هم پکې نه که هغه مفاد ورسره بیا راځي هغه بیا نقصان نه رسوي دغې ته بیا دغې ته نقصان نه رسوي پیر صاحب سره تعلق ساتم د دې پیر صاحب سره تعلق په دې بنیاد باندې ساتم چې د سره غټ سیټان هم راځي نو چې زه ورځم د هغې سیټانو سره به زما دعا سلام جوړ شي او د هغې په وجه باندې به زما څه شي کار برابر شي یا پیر صاحب سره په دې وجه باندې تعلق ساتم چې زما هم سره بس مخکې وروسته کېږم خلک به وایي چې دا هم د هغې پیر صاحب سره تعلق دی د هغې د وجې نه به زما هم قدر رسوي وایي تعلق د چا دپاره شولو لله شو نه خپله نتیجه خپله روباسئ ایمان پسیږي او تتیږي او کمزوری کېږي که نه کمزوری کېږي او که دغه تعلق لله وي دوړ جانو سردار وای ایمان دی مضبوطیږي کامل کیږي تیر کیږي وسره سلورم علامت دوړ جانو سردار چې کوم خي وابغض لله من اعطى لله ومنع لله وحب لله وابغض لله دا ډېر عجیب سیز دی بغض ساتم چا سره کینه ساتم څوک مې بدی شي څه لپاره مې بدی شي خپل ځان لپاره خپل ځان د وجې نه که نه یو بل څه شی شته دی لله صرف د الله لپاره دا خبره په دماغو باندې سوره کول د سورولو دپاره طریقه هم درته ښیم داسې نه سورېږي د سورولو دپاره طریقه هم درته ښیم داسې نه سورېږي بغض د الله لپاره الله اکبر زبردست سیز دی کنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی یو سړي سره جګړه ده مسله ده ورسره د پاسه پې ناست دی یهودي دی هغه پې لاړې ټوکړلې دې ته یې کوشو الله اکبر کبیر تا سره چا جګړه یي او هغه باندې د پاسه ناست ته او لاړې در باندې ټوکي څه وکړې بیا په مرۍ دی ولا مخکې یو لاس ایښی اوس به دواړه لاسونه مخکې یو څوک ورکړی اوس خو په سم را باندې کې کې به که نه به کې او هغه ترې کوزېږي څه عجیبه خلک که نه ځکه خو خدای پاک د خپل رضامندتیا سرټیفیکټ په دنیا کې جاری کړی وی دوی نه زه راضي یم د دې بغض چې و که محبت کول هم صرف د الله لپاره که بغض یې کول په هغې کې د بل شي امیزش نه و خپله غوسه قابو کې ساتي ملګري غوسه خو مالم راځي او تالم درځي خو مخکې غوسه د چا دپاره وه هغه د خدای دپاره وه اوس په دې کې د خپل نفس شیز را داخل شول ماله خپله غوسه راغلله چې تا په مخ زما په مخ باندې لاړې راته کړلې نو مخکې غوسه خو د خدای لپاره وه
تا ګستاخی کړې وه، تا بېادبي کړې وه، تا نقصان رسولی و دین ته، نو په هغې بنیاد مې راګیر کړی وی. اوس زما د ذات خبره پکې شامله وګرځېدله، دا غصه سیوا کېږي. نو که دلته کې اوس زور دله در کوم او دباومه دی وهمه دی، نه به خالصتا لله نه یې، دې کې زما شیز پکې ور داخل شو، ځکه خوراکو شوم. کولی شم زه خپله ښځه چې وهمه او هغې ته کنځل کوم او بدې ردې ورته ویم، په کوم سوچ باندې کوم؟ خپل براس وباسم او که نه دې بنیاد باندې کوم چې د الله حکم دا دی چې دلته کې هغه تنبیه ضروري ده. نو بیا به د الله حکم ګڼي، په هغې بنیاد به کار کوي. د خپل غصې حدود به معلومې، که هغه غصې حدود معلوم نشي نو بیا به شیز د الله دپاره نه، نتیجه به یې سره وځي، پسېږي به، تتېږي به، کمزوری کېږي به، کامل ایمان به دې نه. حضرت تنویر رحمه الله یو ځل ښځې سره په څه باندې خبره راغله، کور والا سره، ډېر لوی سړی دی او ډېر عجیبه سړی دی، ډېر عجیبه سړی دی. کور والا یې څه خبرې اترې وکړلې، ورته یې وویل چې دا کمې خبرې ته کوې که نه، دا زما د برداشت نه دي، زه به مجبورېږم چې زه کټ واخلم او خانقاه ته لاړ شم. دا خبره مې کتله او خندا م راتله او ډېره خوندوره وه. نو بیا وایي چې خپل ځان سره مې لږ خیال وکړلو چې دا کار ته کولی شي او که نه شي کولی، او که نه هسې د یو شیز دعوه دې وکړله. نو چې بیا لږ ټنډه شولمه، سوچ و فکر مې وکړلو، نو بیا مې او دا کار زه کولی شم او عمر بر دپاره یې کولی شم. نو صرف د هغې د دباولو دپاره نه وه دا خبره، دا کار زه واقعیتا هغه کولی شم. د هغې دباول که صرف شي دا به د الله دپاره نه صرف، او خو د هغې دباول شو. اوس دا شیز ته غلط کې، نو دا زما برداشت کې نه دی، دا غلطه خبره ده، غلط کار نه دی منې کومه، او د هغې په بنیاد باندې بیا خانقاه ته ځم، جومات ته ځم، ده نه چا دپاره به شي دا کار؟ لله. څومره وړه وړه خبره، په هغې کې سوچونه او فکرونه. جومات کې قاري صاحبانو ته ویمه، ماشوم چې ته وهې سبق ورته ښې ته، په خپله غصه سړی او که نه د خدای حکم هغه په ځای باندې راوړي. سوال دا دی، تا ته څومره حدود درکړې شوي، تا نه به دې تپوس کېږي چې ماشومانو ته یې سبق ولې نه ویلو، یا که ته سبق دې ورته ویلو نو تا ته دا ویلو چې بیا سبق نه وایي یا نه یې زده کوې نو بیا یې ووهه، او که درته ویلې نو څومره یې ووهه، او هغې کې به د خپله غصه شامله وي که نه به دې شامله. قاري صاحب به یې که قهاري صاحب به یې، ځکه خو ستا خپله غصه شامله ده ملګري، هغه وهل خو لله نه دی، هغه بغض خو لله نه دی، او خو للغصه دی، خپله غصه او بړا سره وباسې ته تپوس به کېږي د نه ملګري، خوښه دی خپله. زما خو بالکل، زه مدرسه کې استاذ یم، ما سره یو کار شروع شوی دی، زه چې طالب له چوکه ور نږدې کړمه، هغې طالب باندې څه چلو شي، که طالب له مې ورکوټې څپېړه م ورکړه، په هغې څه چلو شي، ربه وځي. والله عالم، الله جل شانه ښه پوهېږي، خو زه خپله دا محسوسوم چې ما ته تنبیه ده چې ملګري وهل مه کوه. زمونږ د پښتنو په معاشره کې د ماشومانو سره انتهایي ظلم کېږي، زیاتې ورسره کېږي، خپل مور او پلار هم کوي ورسره، او دغه شانتې قاریان صاحبان هم ورسره کوي. اگر چې زمونږ واړه وران دي، دې کې شک نشته، د پښتنو واړه وران دي، خو ترتیب وله مقرر کړي، قاري صاحبانو ته وایم
شل واړه 15 واړه نور نشم ساتلی، نور ته سبق نشم ښودلی. سړی به مجبور شي ته تنخوا راکړه چې بل قاري راوله، یعنې خپل کار کوه. شپېته او یو سل جومات یو کونج او بل کونج دې ډک کړی دی او ټایم 1 غنټه ولا ورکړي، نو خامخا به در باندې بوج راځي. چې بوج در باندې راشي غوسه به درځي چې سبق نه دی، خامخا به یې وهي. په دې باندې ته سوچ وکړه، فکر پرې وکړه. موږ دا فارموله ملګرو ته ښودلې ده، ولې غوسه ورځي سړي له سبق یې نه دی یاد کړی. نو ټول ذهنونه او فکرونه خو د انسان یو شان دي نه چې ټول ماشومان به یو شان د سبق یادوي. ته ټول په یو غز باندې غز کې چوکه دې وته یې نه ټس او ټس دې پیرانه خلولې ده څه د پاره کې لله کې بغض د سره څه د پاره سره لله نه. ځکه زموږ علما فرمایي که یو لکه غلط کار وکړلو او هغه ټیم کې تعالی غوسه راغله، نو غوسه داسې یو څیز دی چې دا په خپل د دماغ باندې غلبه بیا مومي. چې کوم اصلي سزا د هغې څومره مقدار باندې پکار ده، غوسه په هغې باندې غالبه شي او د هغې نه زیاته سزا ورکړی شي چې ستا دپاره سره د پټکیو د ګیرې او سره د ملاتوب او ګنهګار. ولې کار مې څه دی، ثواب ګټمه نه ګټمه، چې ګنهګارېږم خو نه که نه، نو د دین خدمت کوم نه کومه چې ګنهګارېږم خو نه، سوچ او فکر نه کوم. ته عبید الله مولوي صاحب ما خبر ته خیال دی څه شولو نشته. نو ځکه علما فرمایي حضرت تنویر رحمه الله لیکلي چې کار غلط هغه کړی نو هغه ته تنبیه هم ضروري ده. مصنوعي غوسه به را پیدا کړي، ځکه تا دماغ به ټنډ شي، ته به بیا چې بیا یې څه خوند کوي مړه، نو معلومېږي دا چې د خوند لپاره یې کوي که نه. لله نشو، چا دپاره نشو، لله نشو. خبرې خو ډېرې اوږدې دي، نو سره وخت هم مختصر وي. نو دواړو جنو سردار فرمایي من احب لله، څوک چې چا سره محبت کوي لله، ډېر عجیبه څیز دی. وابغض لله، بغض هم د الله دپاره، ورکړم د الله دپاره، که نه کوم ورکړه هغه هم د الله دپاره، صرف د الله دپاره. د دې سړي ایمان چې دی هغه مضبوط دی، کلک دی، تیره دی، ځان سره به یې وړي، اخري کې هم نصیب کېږي ورته ایمان. که دا سړی نه کوي، سوچ او زاویه نه برابروي، نو ورکړه د الله دپاره نه ده، محبت د الله دپاره نه دی، بغض د الله دپاره نه دی، منع د الله دپاره نه ده، ایمان تت دی، کمزور دی، پس دی. نتیجه په خپله مرتب کې چې اخري کې به ځان سره یو سی او که یو به یې نسي. مضبوطېږي څنګه؟ وخت مې راته وویل د بیان چې که نه دا یو ذریعه ده، دا ژبه او دا بیان یو ذریعه ده د غوږ ته د راتلو دپاره او دماغو ته د راتلو دپاره، دا یو ذریعه ده. یو ذریعه اشارې مشارې هم دي، خو په هغې سره مکمل خبره په سمج کې نه راځي. دې سره خبره صرف په سمج کې راشي، په دماغو باندې سورېدل، لکه چې څنګه زمونږ په دماغو باندې ډېرې خبرې خرابې سورېږي، او چې څنګه ژوند تېرو دا زمونږ په دماغو باندې سور دی، دقه شان دي دغه څیز په دماغو باندې سورول دي. او د هغې سورېدو دپاره صرف دا بیان کافي نه دی. دا بیان صرف تاسو سره یو احساس پیدا کولی شي چې ملګری دغه څیز ضروري او لازمي دی، اهم دی. د هغې احساس را برابرولو دپاره، د خبرې مضبوطولو دپاره او په دې دماغو باندې سورولو دپاره موږ د ملګرو نه چله غواړو چې یو کیله کربوغه شریف کې ولګوئ، چې هلته کې دا شیز زده کړئ، په دماغو د صبره دا سوره شي او د هغې مطابق بیا رفتار گفتار او مزل شروع کړي. بیا نه چله خو داسې د مستۍ دپاره نه غواړو تاسو نه، داسې درته نه وایو چې اوس تاسو وایئ چې دا چله بس خبره وشوله او دا یو ښه مجلس و، په دې سره به دا به اټین کوو، په دې سره به ټچ وي او ترتیب به شروع وي. زاویه دلته کې نه بدلېږي ملګري، دلته کې انسان کې هغه استعداد او سټیمنا نه جوړېږي چې د هغې مطابق واقعتا هغه رفتار شروع کړي. د دې اثر دغې مجلسه پورې
زیات نه زیات دغه جمعه ته پورې بس چې بیا دنیوي ماحول سره مونږ ګډ شو ډېرې خبرې مونږ نه هغه هېري نو چې الله چې تاسو نه مونږ غواړو د همدې دپاره غواړو چې دا سیز مضبوط شي په دې باندې مشق وشي دا مزاج او طبیعت جوړ شي بیا انسان په هغې مطابق بیا رفتار کوي او ژوند کوي نو تاسو ته گزارش دی چې موږ سره یو چله ولګوئ کربوغه شریف کې ډېر خیر درته رسېږي ایمان ډېر عجیبه څیز دی ډېر قیمتي څیز دی ملګريه ډېره زیاته خواري دې کړې ده ډېر محنت دې کړی دی مسلمان الله جل جلاله پیدا کړی دا څیز مضبوط کا دا تیره کا دا قوي کا دا کامل کا دا کمزور ځان سره موړه دا خطره ده قسم په خدای خطره ده د الله په ذات قسم خطره ده دغه ژوند سره چې دا کم سره مونږ روان یو دا خطرناک ژوند سره مونږ روان یو مونږ د خپل ایمان فکر نه کوو مونږ کېږي به بس څنګه د دنیا نور کارونه کېږي دقه شان دی دا هم چلیږي ځکه تاسو ته گزارش کوم او بار بار دغه گزارش کوم چې کربوغه شریف کې مونږ سره یو چله ولګوئ تاسو دلته کې مونږ کتلي دي عملي تجربه هم کړې ده خیر او فایده هم کتلې ده د خلکو مضبوط ایمانونه هم کتلي د هغې ژوند هم کتلی دی بدل ژوند ده ځکه تاسو ته هم گزارش کوم چله به لګو انشاءالله زر تر زر به یې لګو انشاءالله قصد او اراده وکړئ یو کار دا وکړئ څه شی وکړئ قصد او اراده په دې زر کې دا طلب پیدا کړي چې او دا خو ضروري شیز دی یو لس سکنډو دپاره ځان سره دا قصد او اراده وکړئ زه مغلی کېږم تاسو مغلی شئ دویم کار بیان نه بعد یو 2 رکعاته منځ کې خدای هغه آسانه بس نه کار دی وکړلو زه ما ته پته چې په دنیوي مختلف کارونو کې هغه ته مشغوله وي خو د ډېرو شیزونو لپاره د ټایم راوباسي دې لپاره مې یو ټایم راوباسه که هغه سبا نغدي که میاشت پسې که کال پسې که 2 کاله پسې په دې دماغ دا خبره سوره که یا ترتیب به کوم انشاءالله 40 دن دی په ټول عمر کې 40 دن هغه ایسه شي چې د هغې لپاره د خپل ایمان د مضبوطولو او کامل کولو دپاره زه هغه نشم کولی چې زما دنیا هم ښه کېږي عجیبه خبره دا ده دنیا هم ښه کېږي آخرت هم ښه کېږي زه تاسو ته یو اخري خبره کوم چا چې زاویه بدله شي که نه په دې انسان همدقه 2 خپې او 2 لاسونه وي همدقه د دنیا کارونه کوي عامو خلکو د دقه انسان او هغه انسان چې د هغه زاویه نه ده بدله یو شانتې ښکاري ځکه کارونه ټول یو شانتې کوي نو خدای د خدای دپاره لګیا دی هغه د دنیا دپاره لګیا دی څومره عجیبه خبره ده زموږ حضرت مفتي صاحب فرمایي چې په صحابه کرامو کې 14 کسان داسې وو چې هغه مولیانو تاسو ته به ساده پښتو کې ووایم تاسو به دا اورېدلي چې 1,24,000 انبیا کم زیات هم راغلي او دقه شانتې صحابه کرامو تعداد هم دقه شانتې ښودلی کېږي چې 1,24,000 کم زیات دي 14 پکې صرف مولیان دي نور ټول تجارت کولو حضرت شاه صاحب پرون بیان کې وفرمایل چې چین ته تللی دي چین ته صحابه کرام هلته کې دفن دي په چین کې چې کم مسلماني خوره شوې ده یا په هغه دور کې خوره شوې وه یا اوس مسلمانان دي دا د هغه صحابه کرامو د وجې نه هغوی به هلته کې د دین کار نه کولو چې ګینې هغوی کولو څه حده پورې خو اصل کې د تجارت دپاره تلي او تجارت کې څه کولو ناشنا خبره زبردسته خوندوره دکانداري کوي تجارت کوي سیز معیاري او ګټه کمه سیز 1 نمبر ګټه کمه دې نتیجه به سره وځي هر یو کس په تاله درځي چې تاله درځي تاله به متاثره کېږي که نه ستا کردار ته به ګوري که نه دا سړی ولې ښه سړی دی دی ولې په دې انداز باندې روان دی نو ستا ملګری کېږي به ستا تجارت په هم سیوه کېږي ستا خوی او بوی به په ده کې هغه راځي نو د هغې مقامي خلکو شکایت وکړو بادشاه ته
چې زمون ټول تجارت د دوی د وجه نه خراب دی. بادشاه راوغوښتل چې وځئ لکه د ملک نه. هغې ورته ویل چې مونږ ته زمونږ دغه وښایئ، نقصان راته وښایئ، مونږ څه کړي دي. که مونږ غلط کار کړی بالکل تاسو ته حق دی، که مونږ سم کار کوو نو بیا خو ناجایزه ده مونږ سره. نو پوره تحقیق یې چې وکړلو چې او دوی خو ایک نمبر سیز ورکوي، خلک یې راوغوښتل، ایک نمبر سیز ورکوي، ګټه هم کمه کوي. نو بادشاه ورته ویل چې دا خو داسې تاسو هم شئ که نه، دا خو دې کې دې غلطي نشته، غلطي خو تاسو ده چې شیز هم 2 نمبر ورکوئ او ګټه هم زیاته کوئ. مونږ خو چې لسو پسې لس نه دي ګټلي، بیا خو کار نه سمېږي. سیز هم 2 نمبره، نن سبا خو 2 نمبرۍ نه خبره ووتله. 2 نمبر ته خو د ستاسو د عامو خلکو خبره هغې ته خو به څېره واچي. 2 نمبر نمبر کې د سره راځي نه، پای چې هغه کیمیکل یا په کم نمبر کې راولي، مسلسل مکمل کیمیکل دی په نمبر کې راځي چې دا 2 نمبر پای دي. څومره ظلم روان دی دې معاشرې سره، څومره تباهي روانه ده، څومره ناجایزه روانه ده. مخکې به دا ظلم روان و چې پایو کې به یې اوبه واچولې. قسم په خدای زه به انعام ورکړم هغې کس ته چې هغه پایو کې اوبه اچوي. زه به ورته دعا کوم پاک سیس خو یې پکې واچول، نری دی خیر دی، نری دی پای چې ته پوډر پکې واچې، بالصفا پوډر، کیمیکل پکې یو ساس کې واچې او نور ټولې اوبه. ته بس کوم ځای کې سړی دعا وکړي. څومره معاشرې سره ظلم روان دی، خرابۍ به راځي، فساد به راځي، نقصانات به راځي. نو زما ملګرو زاویې پورې مې ته خبره کوله چې دین چې خورېږي هغه په دغه طریقه باندې خورېږي. مشق وکړئ په خپل ځان باندې، ډېر قیمتي جوړېږي. تاسو ډېر قیمتي جوړېدی شئ، دومره قیمتي جوړېدی شي چې د هغې حد به وي. دنیا به مو ګټئ مزیدي او آخرت به هم وګټئ. هغې دپاره ځکه تاسو ته سوال کوو، منت کوو همیشه دپاره دلته کې د ډېر وخت نه ترتیب ملګري شروع دی. تاسو حرکت کې نه راځي، زما ګیله شته دی. باران مولي صاحب ته او بعضو نورو ملګرو ته هم دا کار پرېښی دی، تاسو چله ولګوئ ضرور. صحیح دی انشاءالله. الله جل شانه نه وغواړئ، اسانتیا وغواړئ ته الله جل شانه ډېر مهربانه دی چې تا کې طلب وي که نه او د زړه اراده دي. یو خو سړی بیان واوري مړه بس ټیک شوله خبره ختم. یو ستا اراده شته دی چې او دا کار ضروري دی او د هغې دپاره د الله جل شانه غواړئ هم. زما یقین دی تاسو امید ساتئ چې الله جل شانه به تاسو ته اسباب برابروي، ترتیب به برابروي. دپاره یوه خبره ده. دویمه خبره ده چې پېښور دارالایمان کې زمونږ په دې 23 او 23 تاریخ باندې اجتماع را روانه ده. کم تاریخ؟ 23 23-24 تاریخ. د جمعرات په ورځ به ماسپښین شروع شي، د جمعې په ورځ به ماسپښین د جمعې مانځه پسې متصل انشاءالله دعا کیږي. مختصره اجتماع ده او دا بالکل زموږ په کور کې ده. نو خپله به مځو انشاءالله، زه به نور ملګري به هم تیاروم انشاءالله. انشاءالله ډېر زیات خیر او فایده به ورسېږي انشاءالله. درېیمه سبا نه بل ورځ د منګل په ورځ باندې همدغه دارالایمان والا شاه صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الله شاه صاحب به مطرې ته تشریف راوړي. ماښام نه تر ماسخوتنه پورې د منګل په ورځ 14 فروری باندې، سبا نه بل ورځ، سبا پیر دی بل ورځ منګل دی. هلته به هم ټول ملګري راځئ، نور ملګري به هم ځان سره راولئ. الله جل شانه موږ ټولو ته خپل محبت تعلق نصیب.